سلام د مهال لاندو خبرونو ته ښه راغلاست. په هلمند ولایت کې د ملي اردو 4 سرتیري وژل شوي دي. د نوموړي ولایت والي ویاند وایي پېښه نن غرمه مهال د دې ولایت د ناوې ولسوالۍ په شورشورک سیمه کې پر یو ټانک د یو ماین د چاودنې له امله شوې ده. د ملي اردو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ویل د ماین په چاودنه کې 4 سرتیري وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د ویلو ده چې د پېښې پړه تر دې دمه چا پر غاړه نه ده اخیستې. افغان چارواکي وایي په تېرو 2 ورځو کې زرګونه ټنه خوراکي توکي د اوسپنې پټلۍ له لارې افغانستان ته وارد شوي دي. افغان حکومت هڅه کوي چې د کرونا ویروس له امله په بازارونو کې رامنځته شوی کړکېچ هوار او خلکو ته د قحطۍ د نه راپیدا کېدو ډاډ ورکړي. په همدې حال کې د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي په تېرو 24 ساعتونو کې د حیرتان، تورغونډۍ او واقینې بندرونو له لارې نږدې 250 وګونه خوراکي او نور اړین توکي دغه هیواد ته وارد شوي دي. د اوسپنې پټلۍ ادارې ویلي تېره ورځ هم سلګونه وګونه سوداګریز توکي همدې بندرونو ته داخله شوي دي. افغان حکومت وایي د طالب بندیانو د خوشي کولو په برخه کې دریځ پخوانی دی. د امنیت شورا وایي د ولسمشر په فرمان کې راغلي طالب بندیان هغه مهال خوشي کیږي چې د جګړې کرښې ته د نه ستنېدو په اړه تضمین ورکړل شي. د فیصل په وینا تر هغه چې وسلوالو طالبانو جګړه نه وي درولي بندیان به هم نه خلاصېږي. دا په داسې حال کې ده چې واشنګټن ژر تر ژره د طالب بندیانو د آزادولو غوښتنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان مشران د ملي یووالي ته لومړیتوب ورکړي. د مرکزي وسویلي اسیا په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت استازي الیس ویلز پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې د افغانستان مشرتابه باید ملي یووالي ته لومړیتوب ورکړي او ترې ساتنه وکړي. هغې زیاته کړې چې موازی حکومت د افغانانو لپاره ځواب ویونکی نه دی او خلکو ته زیان رسوي. امریکا متحده ایالات غواړي چې د طالب بندیانو د خوشي کېدو بهیر ژر تر ژره پیل شي. افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي واشنګټن غواړي چې د امریکا متحده ایالاتونو وسلوالو طالبانو ترمنځ له تړون سره سم د زندانیانو خوشي کېدل ژر تر ژره پیل شي. خلیلزاد همدا راز وایي سره له دې چې دواړه خواوو ژمنه کړې وه خو لا تر اوسه هیڅ بندي نه دی آزاد شوی. خلیلزاد وایي واشنګټن په دې پوهیږي چې د دواړو لورو تخنیکي ټیمونه کولی شي چې ژر تر ژره کار پیل کړي او د کوویډ-19 یا کرونا ویروس په نظر کې نیولو سره د دې کار د ژر پیلېدو اړتیا احساسیږي. په نړۍ کې د کرونا ویروس له پراختیا سره سم تر دې دمه د 5 اسیایي هیوادونو فضاوې د افغانستان د الوتنو پر مخ تړل شوي دي. د ملکي هوایي چلند ادارې د معلوماتو له مخې چین، هند، تاجکستان، سعودي عربستان او کویټ هغه هیوادونه دي چې خپل فضاوې د افغانستان د الوتنو پر مخ تړلې دي. د یادې ادارې ویاند زیاتوي هغو هیوادونو چې افغانستان ته د تګ راتګ الوتنې ځنډولې دي د کوویډ-19 یا کرونا ویروس د لا پراختیا په اړه اندېښنه لري. سپیدار ماڼۍ ویلي چې پاکستان د عبدالله په غوښتنه د چمن سپین بولدک دروازه پرانستې ده. سپیدار ماڼۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې عبدالله د یادې دروازې د بیرته پرانستل کېدو په تړاو د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان څخه مننه کړې ده. د سپیدار ماڼۍ د اعلامیې له مخې له 2 اونیو راپدې خوا د افغانستان او پاکستان د ټرانزیټ لارې د تړل کېدو له امله د افغان سوداګرو خوراکي او نور توکي د چمن سپین بولدک په دروازه کې درول شوي ول. په ایټالیا کې په یوه ورځ د کوویډ-19 یا کرونا ویروس له امله نږدې 480 تنه مړه شوي دي. د نړیوالو رسنیو راپور له مخې په ایټالیا کې په یوه ورځ د کرونا ویروس له امله 415 کسان مړه شوي او له دې سره په دې هیواد کې د کرونا ویروس له امله د مړو شویو نږدې 3000 کسانو ته رسیږي. د ویلو ده چې په دې هیواد کې پر کرونا ویروس تر دې دمه نږدې 15914 کسان اخته شوي خو له 4000 ډېر پکې له دې ناروغۍ بیرته رغېدلي دي. ډیوران فرضي کرښې ته څیرمه 4 پاکستاني عسکر وژل شوي دي. پاکستاني حکومت ویلي چې په وزیرستان کې ډیوران فرضي کرښې ته څیرمه عسکر پر ګزمه بوخت ول چې د ترهګرو له برید سره مخ شوي دي. د دوی په خبره په دې پیښه کې د یو افسر په ګډون 4 پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. دوی همداراز د 2 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا هم کړې ده. له دې سره سم خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا او مننه کوم. تر بیا د خدای په امان.